مونږ بیګا د غزل شپه وه جوړه کړې مونږ بیګا مشاعره وکړه سپوږمۍ ته همه جا دکان رنگ است همه رنگ می پروشد دل من به شیشه سوزد همه سنگ می پروشد صبر شو چې زړې مینې دې پالما پام د شملوګی د شمه پر علم ویاړم پام د شملوګی د شمه پر علم ویاړم. دلته د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د افغان ترک ښوونځي له لوري د غزل شپې تر سرلیک لاندې کلنۍ هنري او ادبي مشاعره جوړه او ترسره شوه. په یاده کلنۍ مشاعره کې د بلخ ولایت سربیره د پکتیا او خوست ولایتونو د پښتو، دري او ازبکي ژبو په لسګونه نوموتو شاعرانو، لیکوالانو، فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د غزلو، نظمونو او لنډیو په ویلو سره خپله ادبي تنده خړوب کړه. دغه مشاعره د ګڼ شمېر شاعرانو له تود هرکلي سره مخ شوه. دوی د بلخ اطلاعات او کلتور ریاست نه غوښتنه لرله چې دا ډول ادبي او فرهنګي غونډو ته دې لا پراختیا ورکړي. زما نظر د داسې مشاعرو یا غونډو په اړه دا دی چې دا شیان باید بیخي زیات شي، ځکه چې یو وخت موږ دلته غټې مشاعرې کولې، غټې غونډې مې کولې، نو په دغه آخري وروستیو کې دا غونډې ډېرې تاتې شوې وي. نو موږ اول د افغان ترک د لیسې د رهبرۍ نه ډېر منندوی یو، مننه ترې کوو چې داسې غونډه دایره کړله او دې کې دا و چې یو شاعرانو، لیکوالانو چې تر ډېره مو تر یو بل سره نه ولیدلي، یو بل هم ولیدل او مشاعره مو کړله. په مشاعره کې هم هغه د زړه خړوب کړو په شعر و شاعرۍ باندې. او موږ همداسې د اطلاعات فرهنګ د بلخ اطلاعات فرهنګ د رهبرۍ نه هم دا خواهش کوو چې همداسې غونډې په راتلونکي جوړې کړي. هیله دا ده چې بخصوص د اطلاعات د کلتور نه چې دغه قسم غونډې چې نن شپه موږ نیولې وه، دغه غونډې لا پسې ډېرې کړي او لا پکې پراختیا راولي. ورته مهال د دې کلنۍ مشاعرې جوړونکی استاد شهزاده شاعر وایي له یادې غونډې څخه یې موخه شعر او ادب ته د ځوانانو هڅول، په ټولنه کې د شعر له ارزښت سره د خلکو اشنا کېدل او د ادبي غونډو دودول دي. د مشاعرې اساسي موخې دا دی چې د شعر او ادب ونډه په ټولنه کې وښیي، شاګردان له شاعرانو سره اشنا شي، د شعرونو له طرز او ادا سره چې څنګه یو شعر ډیکلومه کېږي په دې سره اشنا شي. او ډېره مهمه موخه دا ده چې د شعر یو ارزښت چې په ټولنه کې څومره ده هغه موږ معلوم کړو. او په دې کې ګڼ شمېر شاعران د بلخ ولایت پښتو ژبې او دري ژبې شاعران، همدارنګه د ازبکي ژبې شاعران هم ګډون لري او دوی بېلابېل شعرونه وایي او په ښه ذوق سره خپل شعرونه وایي. د غزل شپې کلنۍ مشاعره د ګڼ شمېر بلخ میشتو فرهنګیانو له تود هرکلي سره هم مخامخ شوه. دوی وایي دا ډول غونډې او مشاعرې د ځوانانو ترمنځ فکري واټنونه له منځه وړي او خپل ادبي ذوقونه له یو بل سره پالي. چې تاسو وینئ په وروسته له تحول نه دغسې دا ډول مشاعرې، دا ډول غونډې او په خاصه توګه ادبي او فرهنګي ناستې د ځوانانو ترمنځ واقعا هغه څومره واټنونه چې فکري موجود منځته راغلي وو هغه د منځه وړي. نو دا ډول غونډې موږ ملاتړ کوو، دغسې غونډو راتګ او دغسې غونډو بلنو او دغسې غونډو په لاره اچول غواړو او تر څو ځوانان وکولی شي دلته سره خپل فکرونه، خپل پنځونې چې کړي وي هغه سره شریک کړي. زه ډېر خوښ یم چې دا رنګ هغه ته مشاعرو ته راځم، همیشه ګډون کوم او زما خوښه دا ده چې باید همیشه هم دا رقم مشاعرې وشي په خپل ولایت کې. مزار شریف تېر کال هم داسې مشاعره شوې وه او څو وخته مخکې هم داسې مشاعره د استقلال په هغه شوې وه او موږ خوښ یاستو ترې ډېر. او د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې همیشه خپل ځوانانو ته او خپل شاعرانو ته همدغه رنګ مشاعرې ونیسي. په همدې حال د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي ذبیح الله نوراني د غزل شپې کلنۍ مشاعرې په پرانسته وینا کې د ورته ډول ادبي ناستو او غونډو هرکلی وکړ. هغه زیاته کړې چې دوی د شعر او ژبې د بډاینې لپاره تل د مشاعرو ملاتړ کوي. ځوانان هغه شاعران چې شعرونه لري او هغه ځوانان چې نوي تازه له ادب سره علاقه پیدا شوې ده
هڅه مو دا ده چې دوی تقویه سي وهڅول سي او دوی ته فرصت ورکول سي چې دوی خپل شعرونه له ګډونوالو سره شریک کړي او همداراز دوی ته فرصت ورکول سي دوی خپل تجربې شریکې کړي نور ځوانانو وهڅول سي او اسلامي او افغاني فرهنګ وده پیدا کړي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د افغان ترک ښوونځي لخوا د غزل شپې په نوم کلنۍ مشاعره په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې ادبي او فرهنګي غونډې خورا کمرنګه او پیکه شوي دي. احمد الله ستانکزی، نوی افغانستان، بلخ، مزار شریف.